نو تاسو زمونږ د روان کل ته او په خصوصي توګه باندې د میاندې او پلارانو ته څه سجیسټ کوئ، څه مشوره ورکوئ چې آیا په خپلو ماشومانو باندې دا پرشر اچول پکار چې تاسو ډاکټر انجینیر جوړ شئ کو نه د هغوی د شوق مطابق کو هغوی ډیګریو کې دا به ډېره ښه خبره ده؟ زه په دې کې یوه خبره وکړم، د پرشر نه سیوا انفلوئنسډ کېدل چې دي هغه په دې کې ډېر زیات دي. کله کله زمونږ ټیچرز چې هغه انفلوئنس کی یو سټوډنټ او هغه سبجیکټ چې دی د هغه به دومره هغه نه خوښ لکه څومره چې هغه ټیچر خوښي، نو د هغه ټیچر د وجې نه هغه اکثر هغه فیلډ طرف ته تللو کوشش کوي. بل په دې معاشره کې د فیملی کې یا په ملګرو خواوشا لکه د پلار ملګري یا دا کې هغه کې داسې فیلډ والا خلک چې د هغو بار بار تذکره کېږي، نو که زمونږ د هغه انټرسټ نه خو مونږ هم وایو چې یاره دې فیلډ ته لاړی. زما خپله دغه دا دی چې ماشومان چې دی هغو ته مختلف فیلډ چې دی هغه ایکسپلور شي، او خاص کر کله چې دو اتم نهم یا لسم وکړي نو دغه ټایم کې د دو مختلف فیلډ د خلکو سره انټرویوز وشي. پیرنټس چې دی هغو له پکار دا چې لکه یو ډاکټر دی آشنا دی هغه پسې خپل بچی بوزي یا لور بوزي، د هغو سره خبرې اترې وشي، انجینیر سره وشي. کم چې لوکل اے سی ډي سی دی کې سکول نه هم پکار ده چې دې ماشومانو د دې کمیونټي سره انټریکشن چې دی هغه راولي، او دته بیا پته ولګي چې د لایف څنګه تیریږي، د ریسپانسبلیټیز څه دي. لکه کله کله صرف هغه نوم اورېدلی د هغه د ریسپانسبلیټیز د هغه د لایف نه هغې نه بالکل هغه خبر نه وي. نو په دې وجه باندې هغه چې دی هغه فیلډ ته خو لاړ شي، خو بیا وروسته چې دی هغه ریګریټ کوي. زما خو دا خوش قسمتي وه چې ما لکه دا ډیسیژن چې دی هغه واغستو. خو ډېر ملګري بیا داسې چې هغه د سوسایټي د پرشر نه بیا دا وجې نه دا دغه نشي اغوستی، بلکې زما انیشل ایئرز کې چې کله زه سکول کې وم نو کم خلک چې به ایډمیشن رالل او هغه به زما سره ملاقات کوو او یا کوالیفیکیشن یا چا تپوس وکړو، نو زما د نوم تپوس به چا دومره نه یې کړی په ارلی 4-5 ایئرز کې، څومره چې دا تپوس کړی دی چې تاسو لکه انجینیرینګ کړی دی نو مطلب سکول ته څنګه راغلی. نو د دغه پرشر هینډل کولو په وجه باندې ډېر خلک چې دی هغه چې کم انټرسټ وي هغه بیا پرسیو نه کړي، هغوی چې بس دې کې مې ډیګري کړې ده او بس اوس په دې کې کنټینیو کوه. نو زما خپل دا خیال دی چې ایون تا ته په لیټر سټیج کې هم دا پته ولګي چې دا زما شوق دی، نو کله چې تاسو ته د شوق پته ولګي او هغه ته خپل کار هم جوړ کړي، نو بیا چې ته په هغې کې څومره هم کار کوې څومره هم محنت کوې نو هغه تا ستړی کوي نه. د خپل ادارې د روښانه مستقبل لپاره پښتون لارښود ټیم سره رابطه وکړئ.